دا د تورخم جلال آباد لویه لاره ده چې هره ورځ د مرګونو ترافیکي پیښو شاهدوي، ځکه دویم لین سړک چارې یې کلونه وړاندې پیل شوي خو اوس په ټپه ولاړې دي. د دغه لوی لارې موټر چلوونکي وایي شیبه شیبه ورسره ډارمل وي چې له ترافیکي پیښې سره مخامخ نشي، ځکه سړک یو طرفه دی او ګڼه ګوڼه له ورځې بلې ته په ډېرېدو ده. دوی دغه لار د هېواد په کچه یوه مهمه ترانزیټي لار یادوي، په خبره یې پاکستان او منځنۍ اسیا له افغانستان سره نښلوي او په لویه کچه تجارتي مالونه د یادې لارې له مسیره تېرېږي. ترافیکي پیښې سخت ډېرې دي، په دې خاطر باندې چې سړک یو طرفه دی او رش بیروبار سخت ډېر دی. د تورخم ګاډي هم دي، د کابل هم دي، جلابات هم دي او بل بارډر هم دی. تورخم ګاډي ټول ټیلر یې راځي او ترافیکي پیښې مشکلات سخت ډېر دي. چې رش نه سار وخت کې موږ زو تقریبا په نیم ساعت کې رسو او دغه طرف نه چې راځو نو د رش د وجې دوه نیم ساعته زموږ لګي. نو په دې دا یوه حیاتي پروژه ده. زموږ د خلکو دپاره ستونزې دا دي چې همیشه یو طرفه دی، نو ټکرونه ډیر دي، تلفات زیات دي. زما د اسلامي امارت د مسؤلینو نه دا خواهش دی چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. همدارنګه د تورخم جلال آباد لوی لارې مسافرین چې په وروستیو کې د 1 ساعت مزل ان 4 او 15 ساعتو کې پای مومي، پر مسؤلینو غږ کوي چې دغه لوی لارې دویم لین سړک کارونه دي ژر پیل کړي. د دوی په خبره کې یو څوک ناروغ ولري اړ دي چې د بیروبار له امله په ځنډ تر روغتونه ورسیږي او ډیر کله خو ورته دا چاره ناشوني شي او ناروغ د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. دا سړک خو ټول خلکو ته اسانتیاوې راځي او د حادثې نه بچ کېږي، ځکه هغه یو سړک دی او بیروبار هم زیات دی او دوه طرفه ګاډي هم ځي راځي، نو دلته به خلکو ته ډېره اسانتیاوې برابر شي او خلکو ستونزه به ډېر حل شي. لنډېږي نیم په نیمه چې 2 ساعته 1 ساعت ته رسیږي، بعد چارواکي دې باندې ډېر نظر وکړي. هاخوا د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي وایي د تورخم جلال آباد لوی لارې دویم لین سړک جوړولو چارې د تیرې ادارې پر وخت یو پاکستاني کمپنۍ ته په اجاره ورکړل شوې وي چې نږدې 90% کارونه یې بشپړ شوي. په خبره یې په تیرو 3 کلونو کې د اسلامي امارت مسؤلینو له یادې کمپنۍ سره په وار خبرې کړي خو کومې پایلې ته نه دي سره رسېدلي. ښاغلی قریشي وایي راتلونکي کال به د تورخم جلال آباد دویم لین سړک کارونه له داخلي بودیجې پیل او بشپړ شي. تورخم جلال آباد دویم لین سړک چې د دې پروژې قرارداد د یو پاکستاني شرکت سره شوی و، پاکستان ژمنه کړې وه چې دغه لار به مونږ سر ته رسوو. تر اوسه پورې تقریبا 90% کارونه بشپړ شوي هم دي، خو 10% کارونه پاتې دي. د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته زموږ ځایي چارواکو همدارقم ته مرکزي مسؤلینو د دغې لارې د بشپړولو لپاره څو ځلې د پاکستاني لوري سره خبرې اترې وکړلې تر څو پورې دغه ستونزه حل شي د ولسونو، خو متاسفانه تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو د ستونزې په حل باندې. امید ده چې په راتلونکي نوي کال کې د دې پروژې چې کومې نیمګړې چارې پاتې دي دا د خپلې داخلي بودیجې نه موږ بشپړې کړو. د تورخم جلال آباد لوی لارې د دویم سړک د اساسي رغولو خبره په داسې وخت کې خلک کوي چې په وروستیو کې د ترافیکي پیښو ګراف له دې امله چې لارې یو طرفه ده او ګڼه ګوڼه ډېره ده لوړ شوې او له ورځې بلې ته یا د اندېښنه په زیاتېدو ده. سحر ګل احساس، امید راډیو ننګرهار.